مردم افغانستان زورگویی را قبول نداره. پاکستان باید بداند مردم افغانستان غلامی کرده نمیتونه. چطور افغانها را میگن که افغانها قدر ناشناس هستند؟ په یوه ولسي غونډه کې د پاکستان د هوایي بریدونو کلکه غندنه وشوه. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند په یوه جامع جومات کې ګڼ شمېر دیني عالمانو او قومي محاورو د جهادي شخصیت سید محمد هادي د تلین په نمانځ غونډه کې د پاکستان حکومت د وروستیو کړنو په اړه وویل. د افغانانو د جهاد او مبارزو له برکته پاکستان د شوروي له یرغل وژغورل شو. وینوالو ویل د پاکستان حکومت د یو شمېر حکومتي مسؤلینو ځینې څرګندونې چې د افغانانو په اړه یې کوي ناسمې دي او د افغانانو د ویاړلي تاریخ او اتلولیو څخه سترګې پټول دي. به حکام پاکستان میگویم حرمت ملت افغانستان را رعایت کنید. ملت مجاهد افغانستان سپری بود در برابر مهاجمین شوروی. اگر این ملت صد از بدن خود از پیکر خود در برابر تهاجم شوروی لشکر اشغالگر شوروی ایجاد نمیکرد، شما در برابر آن قادر به مقاومت نبودید. این خدمت بزرگ ملت افغانستان را در نظر بگیرید. ما با ملت پاکستان هیچ مشکل نداریم. ما با سردمداران و اولیای امور پاکستان مشکل داریم. چطور افغانها را میگن که افغانها قدر ناشناس هستند؟ مگر قدر ناشناس نظامیان پاکستان نیستند که با ما بارها میگفتن اگر شما به جهاد قیام نمیکردین ما به مقابل شوروی امکان تحمل را نداشتیم. قصد نظام شوروی تمام افغانستان نبود، با آبهای گرم میخواستن خود را برسانند جلوی پیشرفت ما مجاهدین افغانستان. این شهدایی که اینجا میبینیم نمونه از 2 میلیون شهید است که افغانها در راه خدا و در راه دفاع از خاک خود و دفاع از دیگر کشورهای همسایه قربانی دادند. بناحق بانجویی میکنن، نمیگذارن که ملت افغانستان آرام باشه. ما با یک کلمه میگم، ما در پاکستان خودم 14 سال زندگی کردیم. در خلال 50 سال تمام حوادث ناگواری که در کشور رخ داده یک طرفش پاکستان بوده. متاسفانه چرا پاکستان افغانستان قوی را دوست نداره. پاکستان افغانستان مرفه را دوست نداره. پاکستان افغانستان باوقار و باعزت را نمیخواه. ولی این را باید درک کنه که شکستاندن قامتهای استوار این ملت کار ناممکن نه بلکه مستحیل است. مستحیل است. پدرای ما 2 بار امپراتور انگریز را شکست دادند. ما و شما امپراتور وارسا را به سرکردگی روزها شکست دادیم. برادرای ما مجاهدین امارت اسلامی ناتو به سرکردگی امریکا را شکست داد. این ملت از جنگ نمی ترسد ولی هیچ وقت جنگ را نخواسته. در 50 سال اخیر همیشه جنگ بالایش تحمیل شده. ما با تمام ملت افغانستان و با تمام مردم نجیب افغانستان امی مجده را میتونم که هیچ کسی نمیتونه از راه جنگ اراده ما را تسخیر کنه. هیچ کسی نمیتونه از راه فشار مردم افغانستان را تحقیر کنند تابع خود بسازند. هر قدر تاریخ گواست، هر قدر که فشار و جنگ بالای مردم ما زیاد شود مقاومت ما بیشتر میشه. این طبیعت مردم ماست بدون استثناء مردم افغانستان زورگویی را قبول نداره. پاکستان باید بداند مردم افغانستان غلامی کرده نمیتونه. از گرسنگی میموره ولی غلام نمیشه. طبیعتشان است. نمیشه طبیعت این ملت آزاده را چنج کرد و تغییر داد.
په دغه مراسمو کې د تیرو کورنیو جګړو یادونه هم وشوه چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په ملاتړ سره د جهادي تنظیمونو له لوري ترسره شوې او د کابل ښار د ویجاړېدو سبب شوې. این خاطرات باد هنوز هم آثار و پیامدهای منفی خود را به جا گذاشته است و یک خاطره بدی در تاریخ افغانستان و برای مردم افغانستان است. ما یک لحظه به نظر باید فکر بکنیم، به خود ما بیاییم. معیارهایی که ما را تحقیر کردن، معیارهایی که ما را خرد کردن، معیارهایی که مصیبت را به جامعه افغانستان به بار آورده باید از بین ببریم. د دغه مراسمو وینوالو ویل هیوادوال د نور هم ملي یووالي ته کار وکړي او د نظام ملاتړ دی وکړي. اگر ما وحدت را به عنوان یک استراتژی نه به عنوان یک تاکتیک و به عنوان یکی از اصول اساسی اسلام و واجبات و ضروریات دین در نظر بگیریم، به همون میزان میتونیم کشور خود را به طرف توسعه و انکشاف راهنمون شویم. د یادونې وړ ده چې د پیغمبر اعظم کلتوري بنسټ له لوري له دې مخکې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د جهادي ارزښتونو د درناوي او د نظام د ملاتړ په موخه دا ډول کلتوري او علمي فعالیتونه ترسره شوي دي.